دوی خبرې دلته د انسان یو قسم ضرورت ده چې د الله جل جلاله عظمت لوی په زړه کې راځي. هغه دوی خبرې غواړي، یو مذاکره غواړي، یو تفکر غواړي. مذاکره وشي د الله پر عظمت باندې. د الله پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام چې به د صحابو په مجلس کې کښېنستی، د الله جل جلاله لوی به بیانول. صحابه چې به په خپل مجلس کې یو د بل سره کښېناستو، د الله جل جلاله لوی به بیانول. نو ځکه د صحابه و زړه د الله جل جلاله عظمت ومنئ. بیا پر صحابه و باندې مرګ و ژوند و استی و نیستی و دنیا و لوږه و تنده و سفر و کور دا ټول برابر. دا په مذاکره کېږي. دا اوس دا نن ګوره دا خلک ټول د روپو د دنیا په غم کې دي. کوچنی هلکې دلته په کوڅه کې تېرېږي، کاکا یوه روپۍ خوراک، کوچیان و هلکان مخ ته درته راسي موټر ته، کاکا روپۍ راواچو. لویان خو څه کوي؟ دا له دې وجې په د دغې خبرې مذاکره سوې ده. هر چا زړه دا تسلیم کړی ده چې روپۍ در سره یې مقاصد دې پرتېږي. د روپۍ لویي عظمت دا زړه منلی دی. و دا هر چا په کار ده، هر څوک ورته مایل ده، هر څوک یې د خپلو مشکلاتو حاجت روا بولي چې زما مشکلات په روپو باندې سرته رسېږي. دا ولې؟ دا خلک ځینې غږېږي، څو دې وګټلې، څه کار دې کاوه، څه وظیفه لرې، څو درکوي، څنګه دي، دغه لرې، دلته حقالزامه لرې که نه لرې. هغه وایي چې حقالزامه یې دونه دي، چې پلانې یې دونه. تمام ورځ دا خبرې، پټاټې په دونه دي، پیاز په دونه دي، پلانې په دونه دي، په دونه دي، دا په دونه. الله نه سو یاد. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. یوه طریقه مذاکره ده چې مذاکره وشي 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 وشي، د الله شان بیان شي، د الله عظمت بیان شي. یو حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله شان داسې بیانوي په یو مجلس کې چې الله جل جلاله وایي چې دا د دنیا ټول انسانان له آدم علیه السلام بیا تر اوسه چې دا مړه دي، دا چینایان، هندوستانیان، امریکایان، مسلمانان، سودان والا، ابل والا، دا له آدم علیه السلام راونیسه تر اوسه دا ټول راپورته شي. نو دا به څومره انسانان دا پر یوه میدان ودرېږي او دا ټول انسانان په یوه وار باندې له الله جل جلاله د ټولو خواهشاتو مطالبه وکړي. یو سړی د خپل خواهشات اندازه کړي چې دی څو بنګلې د ضرورت ته، څونه یې ښځې ضرورت ته، څونه یې موټران ضرورت ته، څونه یې روپۍ ضرورت ته. دا دې هر سړی اندازه کړي. چې اوس یو سړی راسي تا ته ووایي چې ته غواړې هغه درکوم، څونه شیان به ځینې وغواړي. که دا ټولې مطالبې له الله جل جلاله وشي او الله یې په یوه وار کې ورکړي، دا ټول د الله جل جلاله په هستي کې به وایي دونه کمې راځي. لکه دا د سمندر باندې چې دا د کار ستن چخ کې بیرته راپورته کړي، دا سمندر ته کمبوت ورکوي، دا د کار ستن ته یې په چخ کړ بیرته را سمندر یې کم کړي، نه یې کم کړی. سمندر باندې څوک پوهېدلي لا نه. دونه قدر تغییر، یعنی دا یو مثال ده د الله په هستي کې کمې نه راځي. ځکه ته ورته ګوره چې دا دنیا پیدا شوې ده په زرونو کلونه تېر شوي دي. دا خلکو ته الله دا ډوډۍ ورکوي، بارانونه پر وروي، میوې راشنې کوي، غلې راشنې کېږي. تر اوسه پورې څوک پر دغه لاندې وخت پر وخت باندې زیادت راځي. موږ چې طالبانو موږ وږي اوس لوږه نشته. چې څونه انسانان ډېرېږي دغونه مسله پراخېږي. موږ به د یو وخت ډوډۍ وچه خوړه، اوس وچه ډوډۍ څوک نه خوري. موږ به له پسرلي تر منې پورې شلومبی خوړو، اوس شلومبی څوک نه خوري. چې څونه انسانان ډېرېږي د الله شان، د الله عظمت ته، د الله لویي د پراخي ډېرېږي. کالي دي د هر سړی د خپلو کالو په عذاب ده چې اوس څه په وکړم. دا د الله شان ده، دا د الله عظمت ده چې د الله له دغسې شانه څخه وږغېږي مطمئن بس زه به دې اطمینان وکړي، خیرات بس. او که چیرې د مجلس موقع نه وي برابره، مجلس خو نو یو څوک که غږېږي یو مخاطب غوښتل کېږي، که مخاطب یو متکلم غوښتل کېږي، که دا نو بیا فکر ده.
فکر داسې وکړه چې زه د 100 کلو یم، په دغه 100 کاله ژوند چې پر ما تېر شوی د الله جل جلاله زه دی ساتلی یم چې تر اوسه مې نه یو د غرمې ډوډۍ قضا شوې ده، نه مې د ماښام ډوډۍ پاته شوې ده، نه مې د ماسپښین چای پاته شوي دي، نه د سهار چای پاته شوي دي، نه مې د اختر کالي پاته شوي دي، نه مې خولۍ پاته شوې ده. تر دا اوسه په دا 100 کاله 10 کاله 40 کالانو چې دا هر څو کلو وي اخه نو چې دا دونه وخت الله راوساتلم په دا راتلونکي وخت کې به مې نو نه وساتي، خامخا مې ساتي. نو دلته پر روپو باندې اعتماد کم شي، د الله پر شان او د الله پر عظمت اعتماد راشي. دلته سړی الله ته متوجي شي، داسې الله جل جلاله ته ځان وسپاري لکه دا مړی چې سړی پرې مینځي چې ته پر هره خوا رااړی دی راوړي دی نه درته وایي چې په ما کار مه لري، داسې الله ته ځان تسلیم کړي. نو دلته بیا چې څونه ستا پر الله اعتماد زیاتېږي دغو نه الله ستا کومک کوي. چې ستا اعتماد دغه انداز ته ورسېدی بیا دې په اخلاص دا خبره پر راس کړه چې اعوذ بالله من الشیطان، په الله سره پناه غواړم له دغه شیطان. الله دې بلکل شیطان سره